السلام علیکم. د پرلپسې پودکاسټونو په دې لړۍ کې له ولسمشر محمد اشرف غني سره نن هم د تمدني پانګې په ځینو اړخونو غږیږو. وروسته به په افغانستان کې د بشري پانګې پیژندلو او سپړلو ته ورتیر شو. این سلسله برنامه ها را با من داود جنبش دنبال کنید. استاد تاسو هم د درناوي په وړاندې کولو د خبرونې د غنې تار کله وایم ستړي مشه. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه. ما تاوده سلامونه ټول وطنوالو ته، خویندو ورونو ته. مننه استاد، ژوندي اوسئ. په پیل کې د تیرې غنې د شخصیتونو د ځانګړتیاو او مفکورو د څېړنې بحث لږ نورم دلته غځو او غواړم بیا یې تر خپل هیواده راورسوو. د لومړنیو پیړیو په لویو متفکرینو کې چې اوس ډیری افغانان د نړۍ د نورو خلکو، نورو مسلمانانو په ګډون د مذهب لارویان دي، امام ابو حنیفه دی. ویل کېږي چې د خټه له افغانستانه وه او وده د اسلامي خلافت په مرکز کې وکړه، وپېژندل شو، ستر شو او بیا محکوم شو. د مفکورو بنسټ څه و؟ د شخصیت کومې ځانګړتیاوې ډېرې مهمې وې؟ زه ډیره مننه. دې کې اوس اجماع موجوده ده چې امام ابو حنیفه نیکه افغانستان نه او په غالب احتمال باندې یا پروان یا کابل نه، او د جګړو په منځ کې بندي ونیول سو. بیا عراق کې خواستن کوفه کې دی لوی سو او لسترو عالمانو د نړۍ ده، د اسلامي نړۍ ده. ټول اوریدونکي او ټول وطنوالو ته لازمه ده چې په دې پوسی چې د شریعت تشکل په عموم توګه 4 دورې لري. لومړی دوره 100 کاله وه چې خلفای راشدین نه تر عباسیانو پورې تړلې ده، تر ډېره حده پورې، او ختم د امویانو پورې. هغه دورې کې بحث خلاصو، تحریري متون د مذاهبو په سلسله باندې موجود نه و، حلقې وې، شرعي حلقې وې چې د لوړو استادانو په دوره دور کې تشکیل شوي وي، او خاصتا لومړي نسلونه پس له حضرت محمد صلی الله علیه وسلم او صحابه نه د دوی عرف په کوفه کې یا مدینه کې یا نورو ځایو کې اصل و. امام ابو حنیفه سره لوی ګامونه چې راغلل، 4 مذاهب په اهل سنت و جماعت کې منځته راغلل. خپل امام ابو حنیفه مکتب اسلامی نړۍ کې او خاصتا په خراسان او مرکزی آسیا کې او عثماني امپراتوري او د مغول په امپراتوري کې رسمي مذهب باندې بدل شو، او اموک خاوري کې دا د اکثریت مذهب ده او اموک د ژوند یو اساسي پانګه او یو برخه ده. د مذهب کې موږ عالمانو ډېره برخه اخیسته او بالعکس موږ له نورو عالمانو نه د مثال په توګه د سمرقند مکتب 10 پیړۍ په دوامداره توګه سمرقند او بخارا و دې کې مشهور، او ځکه بخارا په بخارای شریف باندې مشهور شو. بله برخه د دې زښته ډېره مهمه ده ځکه امام ابو حنیفه د رای یا د عقل یا د فکر مسلم استاد و، او یعنی د فکر بنسټ هم دغه فکر بنسټ امام ابو حنیفه کې خود. او په دې وخت کې د نورو امامانو سره د مثال په توګه امام مالک سره او امام جعفر صادق سره دوی ډېر نږدې روابط درلودل او یو بل سره په راشه درشه کې فضا همداسې وه. د شخصیت یو بله برخه دا وه چې دولتي منصب یې ونه مانه. دته وړاندیز د قاضي القضات د بغداد وسو، وی نه مانه او په ډېر قوي احتمال باندې بندیخانې کې حق ته ورسېد. او ترکیز د امام ابو حنیفه په دې ده چې خلافت به د شورا او د ولس له اجماع نه مشروعیت نه لري. تاسو یادونه وکړه چې دغه امامان په هغه وخت کې په خپل منځو کې سره ملګري وو. حتی تیر خبرونه کې یو ځای رااله چې دوی یو پیروان به په یو ځای سره کېناستل، لار شابه خپل تدریس کاوه. د تربګنۍ وروسته را زیاتې شوې. د دې لپاره چې بحث د تفکر او د نظریاتو په همدې حدودو کې وساتو، زه غواړم د شافعي مذهب د یوه
مهم استازي امام الحرمین جوینی په باره کې دلته پوښتنه وکم چې د ځای چیرې وو. امام جوینی د جوین د فرات ولایت نه و، اما ژوند نیشاپور کې تیر شو، خاصتا هغه وخت کې چې نیشاپور له غزنوي حکومت نه د سلجوقي حکومت لاسته راغی او سلجوقیانو نیشاپور خپل پایتخت وټاکه او له هغه نه تر اوسني ترکیې ودې پورې دوی وده وکړله. دې دورې کې د حنفیانو شافیانو منځ کې په نیشاپور کې لوی بحثونه وو او یو برخې کې امام جوینی لاړ اول بغداد ته، پس له هغه نه حرمین شریفین ته لاړ، کلونه یې هلته تېر کړل، 15 کاله لرې وو او ځکه په امام حرمین مسما ده. پس له هغه نه سر له دې نه چې نظام الملک خپله حنفي مذهب درلود او حنفي مدارسو ته یې ډېره لویه وده ورکړله. د نیشاپور د مدرسې مسئولیت ده ته وسپاره. د امام جوینی فکر خاصتا 20 پیړۍ کې به حد مطرح شوی او مختلف کتابونه ورباندې لیکل شوي دي چې څو برخه د فکر د توجه وړ دي. لومړی ځکه چې سیاسي وضعیت ډېر په بدلون کې و، د پوښتنه یې مطرح کړه که علما نه وي دوام د دین به څنګه راځي، او بل د علم له نظر نه یقین ته څنګه رسېږي. او د ځواب چې اوسني اسلامي نړۍ ته ډېر مهم ده دا ده چې د دین دوام په امت کې ده، ځکه هر فرد د امت باید په خپل عقایدو کې ټینګ اوسي او د امت د عقایدو ټینګوالی د دین دوام ده. او په دې اساس باندې عرف باید په عادت بدل سي، ښه عادت باندې نه بد عادتونو باندې. هر فرد خپل عرف او ټولنې ته وګوري، په دې اساس د یقین یو اساس کېښودلی سي او دې دپاره د سلسله د تحویل د ژبې پوهنې او تعبیر په اساسي توګه بدل کړل. اوس موږ جنجال د مسلمانانو په حیث باندې دا ده چې خپل تاریخ نه خبر نه او ځکه همیشه غربي منابعو ته علمي تحلیل ته لیدلی دي، اما شی چې نوی و او یو دوامدار بحث له امام جوینی نه شروع شوی، زه پوهه د تحلیل اصول او د منطق او استدلال اصول چې دا ټول امام ابو حنیفه او نور امامانو شروع کړي وو، اما د سره په یو بل مرحله کې رسیږي. د سیاسي نظر نه د بل لوی شی دا و چې ضرور نه ده چې خلیفه قریشو نه وي، باید وګورئ چې دوام د دولت په څه رقم کېږي. نو که اساسات ته برته وګورئ، نن چې زښت ډېر مسلمانان په هغه هېوادو کې ژوند کوي چې یا دین فرق لري یا مسلمانان په اقلیت کې دي، د ټولو کې د دین دوام برته ولس ته ځي او د سیاسي نظر نه بیا د ولس ګډون په سیاسی چارو کې یو اصل باندې بدلیږي. امیدوار هستم که برای شنونده ها بسیار بحث سنگین نبوده باشه، ولی در این حال امید ما است که شناخت مجدد این دو شخصیت متفکر میهنی، یکی از پروان یا کابل و دیگری از فرا، جالب بوده باشه، مخصوصا امام الحرمین جوینی، چون امام ابو حنیفه و منشأ و تا حد برای اکثریت مردم افغانستان شناخته شده بود. در اینجا پیش از اینکه به بخشای دیگری برنامه بگذارم، میخواهم مکس کوتایم بر نظریات ابن تیمیه، شخصیت متنازع فیهی اما در عین حال خیلی نافذ که فکر میکنم نظریاتش برای شرایط کنونی افغانستان مفید باشه و میتونه کلید حل باشه داشته باشیم. از نگاه زمانی امام جوینی در سال 478 هجری یعنی 1085 میلادی به حق رسید. ابن تیمیه در سال 728 هجری یعنی 1328 میلادی به حق رسید. در بین از این دو قرن یک حادثه عجیب رخ داد که همزمان از یک طرف جان اسلام با حمله مغول و ختم بغداد به حیث مرکز خلافت اسلامی مواجه شد و از طرف دیگر به حملات صلیبی
که 100 سال بیت المقدس تحت تسلط صلیبیا بود و مسجد اقصی را به کلیسا بدل کرده بود و حتی سر مسجد دمشق که دمشق مستقیما اداره نمی‌کردن یک صلیب بزرگ برای زیاده از 50 سال گذاشته بودن. دینی ما حول است که اهمیت ابن تیمیه آشکار میشه. از این جهت این مرحله سوم تفکر اسلامی را راجع به شریعت و راجع به تمدن اسلامی مطرح میکنه. تفکیک بنیادی از ایست که بین دوره سلف یعنی دوره پیغمبر صلی الله علیه و آله و خلفای راشدین و دوره خلف، دوره بعد از او، تفکیک قائل شد. به این اساس یک انتقاد مثبت اما سرتاسری بالای تمام ابعاد دوره دوم از طرف ابن تیمیه مطرح شده و از این جهت اجماع وجود داره که تقریبا تمام نهضت‌های اصلاح طلب در جهان اسلام به شکل از اشکال در قرنهای بعدی به افکار ازی دوباره مراجعه کرد. خاصه ازی چند چیز بود. یکی فهم بی‌نظیر از تاریخ اسلام، دوم جرأت عجیب و سوم افاده بسیار واضح و مشخص که از نگاه منتقدین به طرف اصل مطلب میره و بناهن چون در این مرحله اکثریت مسلمانان در فکر ازی بودن که ختم دنیاست. ابن کثیر طور مثال یکی از تاریخدانای بسیار مهم جهان عرب است که دوره رو ببینین، یکی از تاریک ترین دوره است. نکته کلیدی ابن تیمیه است که هیچ کسی به جبر مجبور شده نمیتونه که چیزی را کنه جز از یک فرمان الهی و سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشه. دروازه اجتهاد باز میکنه و بازم نکته اساسی از نگاه سیاست رجعت با اصول شوراست که شورا ضروری است تا جهان اسلام دوباره استوار بسازه و از نگاه وسط دادن به تحلیل علمی از علوم زبان و کلام گرفته تا استدلال، منطق و همه ازی در چارچوب ایست که مسلمانان چگونه فرامین الهی را که در قرآن شریف درج هستند از دل و جان بفهمن و بالای از او عمل کنن و همچنین احادیث نبوی را درک کنن. بنان ابن تیمیه هم یک تأثیر بزرگ گذاشته و امروز تقریبا در تمام ابعاد اسلام شناسی به یک شکل یا شکل دیگه مطرح است. البته آثار ازی در گذشته بدون فهم کامل و بررسی کامل آثار خود ازی به انواع مختلف که انتقال داده شده بود مورد سوال است که شدت ازی در بعض موارد که شدت علمی بود هم سوء تعبیر شده. بنان شخصیت متنازع است اما تحقیقات آخری که انجام شده یک روشنی بزرگتر سر نقش ازی در یک دوره بسیار مهم تاریخ اسلامی انداخته. مننه استاد. البته ټول اړخونه خو سپړل ډیر سخت دي اما تر یو ځای به روښانه شوي چې د تمدن مرکز ختیځ په تیره اسلامي ختیځ کې وو او همدې ته په پام سره محمود طرزي په سراج الاخبار کې بیا د هغه چا په ځواب کې چې وایي عصري زده کړې ناروا دي او باید ونه شي، هغه وخت هم دغسې یو نظریات و ده ورته ویلي چې دا زموږ نه د مسلمانانو نه ورکه شوې یو نښه ده، موږ یې باید بیرته ترلاسه کړو. غوښتل مې وپوښتم چې کله دغه نښه یا دغه اصول یا د پوهه د ټکنالوژي دا چې کله د دوی نه ورکه شوه، د ختیځ نه مرکز یې لویدیځ ته ولېږدېده، هلته لویې امپراتوریانې را جوړې شوې او بیا د 18مې نه تر 20مې پیړۍ پورې په دغه پړاو کې یوه په بلې پسې ختیځ ته راوږدې شوې، ډېر ملتونه یې لاندې کړل. دغه راوږدېدنې او دغه امپراتوریانو د مسلمانانو او د ختیځ د ټولو ولسونو په روان او ځاني ویسا یا باورمندۍ باندې څه اغېز کړی؟ دا دوره واقعا ډېره دردونکې دوره ده ځکه آثار موږ سره پاتې دي او د روحي نظر نه مسلمانان ډېر سخت خوږ سوي که معاصر آثار ولولئ دا ټول
عصر د بحران یا فتور دوره بودی او خاصتا که د 19 پیړۍ ختم ته او پس له لومړي نړیوالې جګړې نه وګورئ دې په ځای چې ازادي راسي عربه نړۍ چې ورسره انګریزانو معامله کړې وه چې د عثماني امپراتوري ځای به ونیسي دوی بیا په مستعمرې بدل شوې. په دې حال کې ځکه چې محمود طرزي ذکر کړ امان الله خان چې سفر ته لاړ په هند کې یا په مصر کې او ترکیه کې یا په نورو هیوادو کې یو حسیم ارکلی اوسو ځکه هغه وخت کې چې افغانستان د خپل اساسي قانون چیښته نو مصر لا مستعمره و نو د امپراتوریانو یو لوی اسلامي فرهنګ مات کړ. لوی مثال هندوستان ته بیا پس ته به مثالونه ورکو. فتوای عالمگیری چې د اورنګزیب له دورې نه ده یو عمده منبع د فتوا ده په حنفي مذهب کې او اهل تسنن ته په عموم توګه، اما د انګریزانو په راتګ سره دا فرهنګ مات شو. خاصتا 1850 د تغییر یو لوی مرحله ده او تاثیرات دې په اسلامي علوم باندې به حد ډیرو، په دې معنی چې تر 1832 پورې که حافظه مې په ځای انګریزانو لا فارسی یا دری د رسمي ژبې په حیث استعمالول. دری ټول هندوستان کې خپره وه، خاصتا پنجاب و دې کې. اردو محدوده ژبه وه. اردو په اوسني پنجاب کې او خیبر پښتونخوا او سند کې یوازې انګریزانو دا رواج کړل. نتیجه یې دا وه چې فارسی خپل موقعیت له لاسه ورکړ. بله یې دا وه چې اکثریت د شاګردان چې په دې مدارسو کې مسلمانان نو، هندوان هم په دې کې شامل په ډېر وسیع توګه، او سطح د سواد خاصتا پنجاب کې چې باندې کافي معلومات لرو له انګلستان نه جګه اما برته ټیټه سوه. مصر کې هم دا رقم بحران راغی. ټول مغرب کې، الجزایر کې پس د دې نه چې فرانسویانو ترلاسه کړ مستعمره یې کړ، او مرکزي آسیا په 19مه پیړۍ کې روسانو زاری امپراتوري تر پښو لاندې کړه. نو نتیجه د دې یو عمومي سوالونه وو. یو دا وو چې مسلمانانو په جګړو کې ماتې وکړه. چې مسلمانانو ګټلې وه په افغانستان کې و دوه وارې، چې هم په لومړي تیری د انګریزانو دوی مات سول او اکثر خلک په هندوستان کې د 1850 لوی خوځښت د دې ماتې محصول ګڼي، او دوم وار بیا په 1880 کې ماته وکړه او برته لاړل. مرمانه یې دا نه وه، دې باندې به برته راسو چې سرحدات د افغانستان څنګه وټاکل او تاثیرات یې وکړل. عمومي توګه که خان عبدالغفار خان د ژوند خاطرات وګورئ، ځان ته په دوامداره توګه غلام وایي. زه غلام یم. امان الله خان سره هم څه غږېږي وایي موږ غلامي کې یو، خپل حق نه لرو. عکس العملونه دغه وضعیت ته مختلف توګې منځته راغلل او دلیل د دې شو چې هم اسلامي تعلیماتو باندې یو بنیادی نظر وسی او هم سیاسي جوړښتو باندې او هم خوځښتو باندې. تاسې د 1850 کال مشهور هندي پاڅون ته اشاره وکړه. دا مو وویل چې دا پاڅون په افغانستان کې د انګریزانو او افغانانو په لومړۍ جګړه کې د انګریزانو د ماتې تر اغېز لاندې وشو. خلک یې زړه ورکړل او د انګریزانو خلاف راپورته شو. د هغوی واک یې ولړزاوه، هغوی یې وارخطا کړل. ښایي همدا علت وي چې د انګریزانو په تاریخ کې دغه ته لوی بغاوت نوم ورکړل شوی دی. د دې پاڅون په ځینو اغېزو باندې تاسې لږ وغږېدئ، اشاره مو وکړه. همدغه مهال کې لږ وروسته له امیر شېر علي خان سره د اختلاف له امله سید جمال الدین افغان هم مخکې دې نه چې عربي نړۍ ته لاړ شي، هند ته لاړ، دلته تم شو. او دا هغه وخت و چې د پاڅون نه وروسته یوې ډلې مسلمانانو داسې یو تحریک شروع کړی و چې د انګریز واکمنۍ پلوي ډېره ښه ده او مسلمانانو ته شکر ایستل پکار دي چې دغسې یو عادل پاچا په سیوري کې ژوند کوي. سید جمال الدین همدغه مهال کې خپله مشهوره رساله، که څه هم کوچنۍ ده خو مشهوره ده، نیچریه ولیکله. په دې کې د ماتریالیزم نظریات په عموم کې او له انګریزانو او استعمار سره همکاري په خاص ډول
رد کړي او غندلي دي. دغه راز تاسو اشاره باچا خان ته او خان عبدالغفار خان ته هم، که څه هم هغه لږ وروسته راځي، خو د هغو هلو ځلو د کړۍ یوه برخه بریښي چې سید جمال الدین افغان په خپل وخت کې د استعمار خلاف په هند کې راپیل کړه. اوس مې پوښتنه دا ده چې د خان عبدالغفار خان نظریات او دریځ د نورو هندي متفکرینو له نظریاتو او دریځ سره څنګه پرتله کېدلی شي؟ اول دوه برخې باندې راسو، بیا به بیرته غفار خان ته راسو که موافق اوسئ. بله. اول هغه خلکو چې د همکاري لاره ونیوله، لوی مثال سید احمد خان ده چې دې ته انګریزانو د سر یا موازی د خان یا سردار لقب ورکړ. ده د همکاري بڼه د علیګړ د پوهنتون جوړولو چې خاصتا د پاکستان په جوړولو کې، او بیا پاکستان ته له هندوستانه د مهاجرو راتګ او د هغوی لوی نقش په اول لس کاله د پاکستان کې دا ډیر خاص اهمیت لري. زما اشاره هم دې ته وایي، یعنی دا د پاکستان د جوړېدو په متفکرینو نظریه پردازانو کې راځي په اصطلاح. بالکل. او تاثیر په افغانستان کې د حبیبي د مکتب جوړولو، ځکه امیر حبیب الله خان چې 1906 پس د میلاد کال نه هندوستان ته لاړ، علیګړ پوهنتون ولیده او هلته په دې یقین ورسید چې نصاب د پوهنتون اسلامي ده. اقبال علي شاه د ته قرائت وکړو، ماشوم و. دا هغه برخه ده چې موږ له علیګړ سره تړي، او دغه مسلمان هندوستانیان لکه ډاکټر عبدالغني او نور چې راغلل او ځینې لومړي مشروطې کې شامل وو، علیګړ سره یوه برخه د ارتباطات دي. دومه برخه باید دیوبند ته راسو. دارالعلوم د دیوبند منځ کې یو دریځ و. په څه معنا؟ لومړی وار دپاره دوی یو ځای کې یو دارالعلوم جوړ که چې ټول درسونه په یو محل کې کېدل، او په خوا له دې نه سلسله دا وه چې یو طالب به لوی مولوي صاحبانو پسې، مختلف ولایتونو پسې، حتی مختلف ملکونو پسې تلل. دا یې په یو نصاب کې راوړ، او بل نصاب بدل که. نصاب نظامی باندې مشهور ده، اما دا نظام الملک نه ده، یو بل مولوی صاحب په دوران د مغول کې دا نصاب جوړ کړی و، او هغه نصاب کې عملی علوم او نقلی علوم دا سره یو. د دیوبند دارالعلوم په دې معنی چې دا دینی ده. دارالعلوم د دیوبند په عین حال کې صوفي سلسلو دوام ده، او خاصتا د دوه شخصیتو، یو شاه ولی الله دهلوي چې د احمدشاه بابا معاصر و، د احمدشاه بابا معاصر و، او نه یوازې معاصر و، سره مکاتبې درلودې، او د دهلي په جنگ کې احمدشاه بابا سره د ډېر نږدې و، ځکه د اسلام دوام یې ورنه غوښته. شاه ولی الله دهلوي هغه شخصیت ده چې لومړی وار قرآن شریف په دري کې تفسیر کړ، او زوی شاه عبدالعظیم قرآن شریف په اردو باندې تفسیر کړ. دا یوه لویه صوفي کورنۍ ده، او صوفیانو منځ کې د لوی خاندانانو نه ده چې هم نقشبندي، هم قادریه، هم چشتیه او هم سهروردي، چې څلور عمده طریقې دي، دې کې اجازه ورکوله. او د دیوبند مؤسسین د مسیح شاه عبدالغني مریدانو، اما دوی صوفي طریقې غوښتل په خپل رویې او مسل کې ترکیب کې، نه په نصاب باندې. او نصاب راغی تمرکز یې وکړ په شپږ صحه حدیثو باندې. نو طریقه د دې ډېره مهمه ده، ځکه دا تفکیک د دین و دنیا په اسلام کې پخوا نه و. دا دارالعلوم دوه برخې لري. یو برخه چې عمده ده، تمرکز په همدې غیر سیاسي برخه کې وه، او بله برخه چې سیاسي سول، هغه مولانا عبیدالله سندي ده چې بیا هم افغانستان ته راغی، او خاصتا په دې باندې اخته و چې امیر حبیب الله خان ته قناعت ورکړي چې آلمانانو سره یو ځای سي او د انګریزانو مقابل کې اقدام وکړي، چې په هغې کې بریالی نه سو. او بل شیخ الهند یا په نامه د شیخ د مالتا مشهور سوی و، احمد حسین مدني و، چې د مشهور لیکونه په نامه د ورېښم لیکونه ډېر مشهور سو، بدای تبعید کړ. اما اکثره سلسله د دیوبند
په عملی توګه سیاسي نه وه. یو برخه خپل نصاب و، بله برخه د تبلیغي جماعت و. تبلیغي جماعت په دې باعث شو چې دا ډیره لویه پراختیا پیدا کی. اساس د مولانا الیاس او پس هغه مولانا ذکریا پرېښوده او دغه و چې تر جنوبي افریقې پورې او اوس امریکې و انګلستان و دې کې دا برخه د دیوبند خپره سوې. نتیجه یې چې پاکستان ته راسي، اکثریت د علما د دیوبند د پاکستان د نظریې مخالف و. یوازې شخصیت چې دوی کې ډېر مهم و او د پاکستان پلوی و مولانا شبیر عثماني نومېده چې د عثمانیه دارالعلوم بنیاد یې کېښود او مولوي تقي و نقي عثماني د دوه زامنو یو حق ته ورسېد چې مفتي اعظم د پاکستان او بل لازوندی ده، استاد ده. فتواګانې ورکړلې چې ځانمرګي روا ده. چې پاکستان جوړ سو، یوازې 450 مدرسې ټول غربي پاکستان کې وو. دا حقانیه مدرسې سمیع الحق پلارم فکر کوم د هغه ځای نه راولېږي. هماغه ځای نه وتله. او د سمیع الحق پلارم له دیوبند نه وتله، اما باید پوه سو هغه نصاب او هغه تګلاره او تعبیر چې د اصلي دیوبند مدرسې کې په هندوستان کې موجود ده او هغه چې حقانیه مدرسه د اکوړه خټک کې ده، دا ډېر سره توپیر لري. او دا مه هېروئ چې د اکوړه خټک د مدرسې له محصلینو اجمل خټک و. اجمل خټک د اکوړې په جوړولو کې هغه ونډه درلوده. دا د اجمل خټک په خاطراتو کې وګورئ، دا بیرته پاچا خان باندې تړل کېږي. د خان عبدالغفار خان یو حرکت دا و چې د اسلامي مدرسو سلسله ترلاسه کړله او خپل دواړه زامن عبدالغني خان مشر زوی او عبدالولي خان کشري زوی دواړه یې راوړل په دې مدرسې کې واچول. او د تعلیم د مدرسو د لارې عامې ده. د دې مدرسو لار نه، اما عجیبه یې په څه کې ده. لومړی مدرسه وه چې ژبه یې پښتو وه. دوم نصاب 3 برخې درلودې. یو اسلامي متونو چې ټول په هغې کې تربیه کېدل، روزل کېدل. دومه برخه د معاصر علومو، اما درېمه برخه د چې ټول نه زړه پورې ده فني تدریساتو، یعنی مسلکي تدریسات غفار خان اساس یې کېښود. ځکه د ویلې چې خلک باید پوه سي او همدې دپاره عبدالغني خان یې ولېږه چې د ګنیو کار باندې په عملي توګه پوه سي چې ګنیو نه څنګه بوره جوړه کړي او دا بدلېږي په یو عظیم حرکت باندې چې د پښتنو ځوانانو حرکت ده. او دا برته بیا تړل کېږي ځوان ترکانو سره، جدید حرکت سره په مرکزي اسیا کې او بالاخره په افغانستان کې مشروطه کې همزمان او ویښ زلمیانو کې. چون آمدیم بر بخش تدریسی و مدارس و اینا، کوتاه اگر بر جامعه ازهر هم یک نظر داشته باشیم، چون اگر وقتی که در مورد تعالیم اسلامی و مراکز تعلیم اسلامی صحبت میکنیم، ازهر از نظر انداخته نمیتونیم. دارالعلوم ازهر یا پوهنتون ازهر یکی از قدیمی ترین پوهنتون‌های جهان است. یک نظریه موجود است و تثبیت شد که مثال پوهنتون‌های اروپا را تشکیل داده باشه. ای در دوران خلافت فاطمی در مصر ایجاد شد و دوامدار است، اما معلومدار از اصل تدریس مذهب تشیع و تسنن گشت بعد از سقوط امپراتوری فاطمی. قبل از اینکه نکات دیگه‌اش ذکر کنیم، یکی از تأثیرات عمده خلافت فاطمی در مصر تعیین ناصر خسرو به حیث مبلغ بزرگ خراسان است و داود دوران وقتی که به مصر سفر کرد، سفر به مصر در دوران خلافت عباسی منع بود. بنابراین وقتی که پس برای تبلیغ گشت در بلخ فعال شد، اما از بلخ تبعید شد به بدخشان و در بدخشان به حق رسید. مزارش در یمگان یکی از مراکز توجه اسماعیلی ماست. اسماعیلی افغانستان نتیجه تبلیغات ناصر خسرو و یراکین دیگه از این دوره است. ناصر خسرو در عین حال یک سفرنامه را به جای گذاشت که یکی از آثار بسیار مهم است علاوه بر اشعارش
که و در اشعار خود همیشه از تبعید در بدخشان شکایت داره. ازهر مرکز توجه سلاطین ایوبی، خاصتا قهرمان دنیای اسلام و عرب صلاح الدین ایوبی است و سلسله که بعد از او با وجود آمد و اکثر از اونا غلامایی بودن که بعدا قدرت به دست گرفتن. اکثر از اینا قسمت اول ترک بودن و بعد از البانیا و اینا آمدن تا که مصر توسط امپراتوری عثمانی فتح شد. در قرن 19 یکی از مهمترین نکات از این معلوم داره ارتباط سید جمال الدین افغانی با شیخ عبدوس که هم مفتی مصر بود و هم در یک دوره مسئولیت ازهر باید دوش داشت. نقطه که قرن 19 مصر نشان میده بحران در تدریسات است و افراد مهمی که ظهور کردن مثل طه حسین واری که یکی از مهمترین نویسندگان دنیای عرب و خاصتا از مصر، شکایت از اینا از تدریس مدرسه به این که مدرسه مبدل شده بود تنها بر تبصره حاشیه بر حاشیه بر حاشیه. متون اصلی بدبختانه وجود نداشت و این در مدرسه دیوبند این وضعیت بود. کمبود متون محصلین و معلمین از دوره طلایی، تشکیل مذاهب و بحث بسیار آزاد و فراخی که وجود داشت قطع کرده بود. در دوره معاصر ما دوباره احیای جامعه ازهر میبینیم. شخصیت های زیاد از الازهر فارغ التحصیل شدن. مرحوم موسی شفیق یکی از برجسته ترین از ایناست که در ایجاد قانون جزا و قانون مدنی متخصصین زیاد از الازهر آوردن و پانزه شرعیات ما توأمیت اصلیش با پنتون الازهر بود و شخصیت های بزرگ جهادی فارغ التحصیل ازی بودن و تأثیرات ازی به صورت دوامدار از نگاه ارتباطات وجود داشته. بنابراین هم دوره بحران ازی مهم است و هم دوره ایجاد فکر جدید و فعلا یک حرکت اساسی برای مرور دوباره به متون اصلی جریان داره و نتایج ازی شاید در آینده تاثیرات زیاد داشته باشه. چې بیرته له افغانستان سره یو ډول رابطه ورکو، تاسې په یوه تېره خپرونه کې ویل چې انګریزانو د دویم جنګ نه وروسته له افغانانو سره عملاً غوښتل چې افغانستان تجزیه کړي، خو د میوند په جګړه کې د دوی ماته د ایوب خان د لښکرو په وړاندې دې سبب شو چې دغه پلان یې ناکامه شي. بیا چې کله امیر عبدالرحمن خان واکمن شو په دغه وخت کې د ټول تمرکز په دی و چې یو پیاوړی مرکزی حکومت جوړ کړي. که څه هم د ده او د دیني علماو ترمنځ یو عجیبه نازکه رابطه موجوده وه، په هغې به نه غږېږو، خو علماو له ده سره د دغه مرکزی پیاوړي حکومت په جوړولو کې څه ونډه درلوده؟ مرسته یې کوله که تخریب یې کوله؟ دوه برخې لري. یو برخه د مرستې ده، خاصتا دلته د یو عظیم عالم ذکر باید وسی چې مولوی احمد جان خان الکوزی نومیده. مولوی احمد جان خان الکوزی دوه اصول پریښوده. یو کتاب اساس القضات نومیږي چې د قاضیانو وظایف ټاکلي دي، او بل دستورالعمل د حکام دی. دغه دوه کتابونه د افغانستان د مرکزی ادارې اصول پریښودل او به حد مهم دي. قضا مرکزی سوله. ما یو مقاله 40 کال مخکې 42 کال مخکې په دې باندې لیکلي او عجیبه ده ځکه تاسو په ارتباط باندې د کونړ د محکمې د 15 کالو اسنادو ځکه مخکې له هغه نه په دې متونو باندې نه پیدل، اما دوم فکر کوو چې دا یوازې په کاغذ باندې و. بالعکس هغه دورې کې ټول شرعي احکام د مثال په توګه د میراث په برخه کې عملی شول او محکمې کې ښځې حضور درلود، دعوی کوله سوه او د هندو او مسلمان د قاضي په حضور کې تفکیک نه و. اما له ټولو نه مهمه دا وه چې قاضي حق د دې نه درلود چې له خپل کوره یا له جومات نه فیصله وکړي، یوازې قضا له دفتر نه فیصله کوي، او حاکم حق د دې نه درلود چې قاضي په کار کې مداخله وکړي. او هم دارنګه سلسله وه چې ټول فیصله د قاضیانو چې کېدل بیا به په مراتبو باندې تل تر کابل پورې،
او دې باندې تجدید نظر کېده. دا یو اساس چې ډیره مهمه برخه ده. بله برخه معلومدار دا وه چې خاصتا د تضاد له نظر نه ملا مشک عالم سره عبدالرحمن خان په تضاد کې راغی. ملا مشک عالم هغه لوی علمی او عرفانی شخصیت د افغانستان و چې د امیر شیر علي خان خارجي وزیر به د بالاحصار تر کته او د از جلو بینی و چې راوړي د امیر حضور ته. به د ملا مشک عالم له مرستې نه محمد جان خان وردک سره احتمال د دې چې کابل انګریزان تخلیه کړي ډېر لږ. په هر حال د زوی که محافظه په ځای ملا عبدالکریم نومېده تر نظر لاندې د غلزیو لوی پاڅون وسو او په هغې په نتیجې کې هغه کورنۍ ماته سوه. له بلې خوا مناسبات ملا نجم الدین سره و چې پس ته د اډې د ملا صاحب په نامه مشهور سو او هلته ډېره دلچسپه ده ځکه چې ملا نجم الدین لاړ قبایلي مناطقو کې او امیر عبدالرحمن خان نه وتښتېده په اصطلاح طبیعي، اما اجازه د جهاد له ده نه وغوښته ځکه چې بې د امیرالمؤمنین له اجازې نه د ځان په دې نه باله چې جهاد وکړي. ځکه چې وتښتېدم په دا و چې یو له دې له شاګردانو نه ویلي وو چې که عبدالرحمن خان مې په لاس کې راسي سترګې به یې لندې کړم. او امیر عبدالرحمن خان یو ډېر سخته د جاسوسي شبکه درلوده. نو دوه برخې ته چې لاړ شو. یو عبدالرحمن خان شرعي اصول عملي کړل په ټول افغانستان کې. بلې خوا نه بد میراث دا و چې د هزارهګانو د تکفیر حکم صادر کړ او دا هغه سلسله ده چې له بد مرغه نه تر اوسه پورې ډېر وخیم نتایج دي. بیا که د ایب الله خان او امان الله خان په دوره کې راسي بیا روابط بدلیږي، هغه باندې نور تبصرې کولی شي. و کوتاه البته این برنامه کمی طولانی هم شد ولی یکی دو سوال مهم مانده که ایره میپرسم. شما قبلا از در حال از قانون اساسی در افغانستان صحبت کردین که بسیاری از کشورهای عرب و حتی کشورهای که حال پیشرفته هستند یا مستعمره بودن یا قوانین خود نداشتند. هرچند من میفهمم که قانون اساسی 1343 را موسی شفیق از فارغین ازهر و پدر اونا مولوی ابراهیم کاموی اینا نقش بسیار عمده در کنار سایرین داشتند. در اولین قانون اساسی افغانستان نقش علما چی بود و اصلا ایره کی طرح کرد، کی تصویب کرد و چگونه تصویب شد؟ به مهم بود، اما قبل از این دو متون دیگر ما خدمتتان ذکر میکنم که مهم است. یک، در دوران عبدالله خان تمام منابع عمده فقه حنفی در 5 جلد برام سراج الاحکام یک جا شد و در دوران امان الله خان او مجموعه از طرف یک گروه علمایی که در حدود 10 تا 20 نفر بودن تهیه شد. بعد از او تمام از اینا به صورت ماده‌وار خلاصه شد در 2 جلد، سر حقوق و سر جزا به نام تمسک القضات. علما در ایجاد قانون اساسی افغانستان نقش عمده و اساسی داشتن. هر ماده از طرف از اینا تصویب شده و 3 بخش بودن. یکی بخش علمای افغانستان که خواستن علمای قندار و کابل، مولوی صاحب عبدالواسع، مولوی صاحب عبدالرؤوف و غیره. مولوی صاحب عبدالرؤوف آثار شما از سراج الاخبار امرایش آشناستین، نقش عمده داشتن. دوم علمای هندوستان بودن که اینا هم در تماس بودن. و سوم یک قسمت از علمای عثمانی یا بعد از او ترکیه بودن. یک مشاور غربی در این سلسله وجود نداشت، نه برشان مراجعه شده بود و نه از پیششان الهام گرفته شده بود. یکی از منابع الهام معلومدار قانون اساسی ترکیه بود که از طرف ترکای جوان عثمانی تهیه شده بود و در این بخش محمود طرزی عضویت داشت که محمود طرزی در دمشق در این حلقه شامل بود و در مرحله بعدی از این محمود طرزی موجب ازی شد که جمال پاشا، یکی از کلانترین قماندانای و یکی از 4 تنی که حکومت ترکیه را اداره میکردن، باعث مشاور به افغانستان بیاید و قسمت پیشنهادها بر ایجاد بانک، سلسله خط آهن و تغییرات دیگه در افغانستان تهیه شد. اما قانون اساسی ما مطلق نتیجه یک تفکر علمای معاصر ما با همکاری
علمای هند و علمای عثمانی بود. ښه اوس به راشو دې ته چې ختیځه اسیا هند دوی هم تقریبا له ورته بهیرونو نه تیر شوي دي استعمار ځپلي دي ډیری خو عقدې یې خپلې پرېښودې اوس ګورو چې په نوې روحیه سره مخ په وړاندې روان دي او په مهمو قدرتونو بدلیږي مسلمانانو ته د هغوی تجربه څنګه ګټوره پرېوتلی شي مسلمانانو ته لومړی خبره په دې کې ده چې بیرته خپل تمدن سره آشنا سي. موږ پردي سوي یو. دا عمده اشخاص چې ما تاسو ته ذکر وکړ په داخل د افغانستان کې د مثال په توګه زه چې پوهنتون د ریاست شرف د خدمت مې درلوده د شرایط پوهنځي کې یو نفر استاد نه و چې مولوي احمد جان خان الکوزی یا مولوي عبدالواسع یا مجموعه د سرج الاحکام باندې پوی ابن خلدون او ریحان پریک د حنفي مذهب عمده شخصیتونو باندې پونو او دا یوازې پوهنځی چې یو تداوم هم درلوده. که نن اکثر مسلمان ځوانان نړۍ کې پوښتنه وکړي غربي متفکرینو ته مراجعه کوي موږ هیر سوی تمدن ده او برته باید تاریخي حافظه مو ګرځو. دا یو برخه. دوم په دې باندې پوه سو چې اسلامي تمدن په ځان باندې باور درلوده عظیم باور درلوده ځکه ټول پخواني ادیان خاصتا یهودیت عیسویت او نور پیغمبران چې په قرآن شریف کې ذکر شوي دي د حضرت آدم نه تر پیغمبر د آخر زمان خپل برخه درلودل. دوی مسلمانان ګڼل او په تمدنو کې هم عین رقم فکر وو. چین تمدن ته روم و یونان تمدن ته پارس تمدن ته یا د هند تمدن ته په قدر کتل او بهترین اخیستل. ضروری ده چې نن له یو خوانه په خپل ریښو باندې پوسو او له بلې خوانه پوسو چې په اوسنۍ نړۍ کې که غواړو مخکې لاړ سو څه رقم نصاب باید ولرو څه رقم باید اقدامات وکړو څه په کار دي. پوهنتون د کابل نه ما شروع کړی و او په دوامداره توګه د ولسمشر دوران کې ما ویلې چې ما یوازې انجینر په کار نه ده ما افغان انجینر په کار ده او مسلمان انجینر مې په کار ده همدا رقم ډاکټر ځکه بې له دې نه چې دا مشترکه پانګې باندې باورمند اوسو مخکې نسو تللی. بل زه فکر کوم چې پنځمه دوره د اسلامي تفکر واقعا پراتک ده ځکه اسلام پیژندنه په بنیادی توګه د 20 کالو کې بدل شوی. ما په دې 2.5 کالو کې زه ډېر آثار ولوستل او ډېر خوښ شوم ځکه لومړی وار ده چې مسلمان او عرب عالمان چې په ژبې باندې پیږي لومړني متون لوستی شي او ټول د ژبې په رموز او د دې لویو عالمانو په اصول د تشریح او دې باندې پیږي په بینالمللي ژبه هم لیکنې کولی شي او کوم عقده نه لري. دغه لازمي ده او افغانستان کې باید دې باندې واقعي توګه راسو نن تر 2040 پورې څنګه د اسلام تعبیر کوو څنګه خپل مذهب باندې پیږو. آیا محدود عکس العملونه چې د هند استعمار په مقابل کې سوي د هغه په چوکاټ کې موږ مخکې ځو د عقدو چې پاکستان په ټولنې او خاصتا مذهبي ټولنې کې دي په هغو باندې مخکې ځو یا خپل تګلاره په ډېر اساسي توګه په دې درک سره چې اسلام موږ یو عظیمه پانګه ده تمدني پانګه هم ده یو لوی اساس دی موږ د ملي وحدت ته چې ټول هم سره ټولوي په دې اساس باندې ځو. دغه نتیجه ګیري ده چین په ډېر افتخار سره کنفیوشس برته ژوندی کړ. هند خپل لرغونی تمدن باندې فکر کوي. ما ټول کوښښ دا و چې مدرسې او د مکتب تضاد لري جومات او مکتب سره وتړو. اسلامي تمدن سیاسي فلسفې له نظر نه ولسواکي ده ځکه وخت چې وایي چې شورا او اجماع باید وګورئ چې د دین ساتونکي پرته هر مسلمان ده او په قرآن شریف کې بار بار آیا نه دي راغلي چې وایي قیامت په ورځ کې هر فرد ځواب ورکوي هغه ورځ کې نه خور ده نه مور ده نه ورور ده نه پلار ده نه قبیله ده او دا معنی څه ده عقل په منډیتوب کې نه باید عقل په کار واچو ځکه چې موږ اساسات د شرع د فقه د اصولو په دې باندې دي څنګه د خدای جل شانه په اوامرو باندې او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په سنت باندې یو ټولنه او یو تمدن ایجاد کړو. په دې لارې باندې بیا خپل تګلاره پیدا کولای شو او دې کې ټکنالوژي او د نور شیان وسیلې دي
او وسیله او هدف سره متر چې دا اسلامي ده او دا نه ده. ډیره مننه استاد. فکر کوم چې جنبندي وشوه او بلې خبرونه ته چې زما هدف اصلي او هغه د بشري پانګې ماهیت او څرنګواله ده هغه ته یو ډیره خلاره جوړه شو. بل خبرونه به په دی ولرو دا به په دې ځای ختم کوو. بسیار تشکر رئیس جمهور محمد اشرف غنی از حضورتان در این برنامه ها. این شماره را در همینجا به پایان میبریم. تشکر نهایت زیاد از جناب شما و تمام شنونده. یکی از خواهشات به نسل جوان ما است که واقعا خدا آشنا بسازید. یک سرمایه عظیم دارین و امروز خوشبختی است که با موجودیت اینترنت و وسایل مواصلاتی کار را که ما در تحقیقات وقتی که سر طبقات صوفیه یا تاریخ شریعت یا اینا انجام میدادم 30 سال پیش یا 40 سال پیش که ماها میگرفت، امروز در ساعتها انجام داده میتونیم. بخیر و سید تل دوی افغانستان. yaşasın Afganistan, zinde bad Afganistan.